سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو لړۍ لغوه کړه. ډونالډ ټرمپ نن سهار وختي په دریو پرلپسې ټویټونو کې ویلي دغه لړۍ یې په کابل کې درې ورځې مخکې د طالبانو له ځانمرګي برید وروسته چې له امله یو امریکایي سرتیری او یو شمېر نور ووژل شول لغوه کړې ده. نوموړی زیاتوي ټاکل شوې وه نن د امریکا په ډیویډ کمپ کې د طالبانو له مشرانو او ولسمشر غني سره په جلا جلا توګه وګوري، خو له یاد برید وروسته له طالبانو سره یې دغه لیدنه فسخه او د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې هم لغوه کړي دي. دوی ویل چې درې ورځې مخکې د کابل د 9مې امنیتي حوزې اړوند عبدالحق څلور لارې ته نږدې د طالبانو په ځانمرګي برید کې یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری له 10 افغانانو سره یو ځای وژل شوي او څه باندې 40 نور افغانان ټپیان شوي وو. له دې سره سم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان دولت به ډېر ژر له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د وروستۍ پراختیا په اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي. تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې چې ویل شوي وو په اصولو کې وروستۍ شوې اندېښنه په ډاګه کړې او په دې اړه یې له امریکا د وضاحت غوښتنه کړې وه. ولسمشر غني تېره ورځ په یو امنیتي ناسته کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت وارزاوه. ښاغلي غني په دې ناسته کې د افغان ځواکونو مسؤلینو ته د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو، د ګواښونو د شنډولو او د ملکي وګړو د ساتنې په موخه د لا زیاتو هڅو لارښوونه وکړه. طالبانو 2 شپې مخکې د فراه ښار پر ځینو سیمو بریدونه پیل کړل، خو تر څو ساعته نښتو وروسته شاتګ ته اړ کړی شول او دمګړی د ښار په څنډو کې د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات روان دي. د کابل د 5مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې تېر ماښام یو ځانمرګی برید وشو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دغه پیښ کې چې تېر ماښام نږدې 2 بجې د کمپنۍ په بازار کې رامنځته شوې 2 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه هېڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 14 طالبان د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې ووژل شول. د هلمند د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه عملیات تېره ورځ ترسره شوي او اوس هم روان دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې یو شمېر وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او 14 کړۍ ماینونه هم کشف او شنډ کړی شوي دي. او د هېواد په تودو سیمو کې تېره ورځ نوی پوهنیز کال د زنګ په کړنګولو سره پیل شو. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي پروسه کال یې 80,000 نوي زده کوونکي جذب کړي او سږ کال تمه لري چې دغه شمېره 15 نه نوره هم زیاته شي او همداراز سږ کال به د ښوونځیو لپاره تر 100 زیاتې ودانۍ جوړې او 6 بنسټیزې پروژې به هم پرانیستل شي. دوی د پوهنې په چارو کې د ځینو کسانو له لاسوهنې هم یادونه وکړه چې په وینا یې د دوی کارونه له ځنډ سره مخ کړي دي. ویل کېږي دمګړی د کندهار په 6 ولسوالیو کې 8 نوي ښوونځي د کلتوري او اقتصادي ستونزو او همداراز ناامنیو له امله تړلي پاتې دي. د ګمارنې په برخه کې ډېرې سختې مداخلې، نور کوچني او غټ مشکلات چې موږ یې لرو، مثلا که فرش نه لرو موږ یې کولی سو په داخلي مرستندویه ټولنو څخه یا خپله ملي تاجرانو څخه په یو رقم نه خپل مشکلات حل کړو. د غیرتمند ولس په وړاندې ژمنه کوو اول به په خپله هیڅ نوع غیر قانوني مداخله په معرف کې نه کوو. کار به اهل کار ته سپارو. د پوهنې په بهیر کې به د هر نوع تغییر و تبدیل تر شا ولاړ یو. په کندهار کې چې څومره مشکلات په څومره ادارو کې دي ټول مو یاداشت کړي دي. انشاءالله د نورو وکیل صاحبانو سره به په ګډه باندې یو رسمي پلاوی د کندهار د ټولو ناخوالو د بررسۍ لپاره به انشاءالله یو رسمي پلاوی د پارلمان څخه راځي تر څو نور دغه د مور د میرې چلند په کندهار کې پای ته ورسیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.